یارانو سلام، وخت بخیر. دقتونه به مقصد نه کوي. ښه دقت چې دی وایي ځواني ختموي. یو شی چې په تېر 20 کاله کې بد حاکم شو هغه دا و چې ټول خلک فکر کوي باید په حکومت کې کار وکړي. دا یو اشتباه ده. د حکومتونو ظرفیت دونه نه چې ټول خلک کار پکې وکړي، او د ټولو خلکو توقع دا ده چې خامخا په یا دولتي سکتور کې کار وکړي او یا هم په مؤسساتو کې وکړي. دا هم یو نامعقوله فکر دی. ډېر خلک بیا فکر کوي چې زده کړې مو وکړې باید د زده کړو پر برابر یو ځای مامور سم. ماموریت هېڅ بیا منطقه بې معنا کیسه ده. تاسې زده کړې د خپل ځانونو دپاره کوئ، په خپلو زده کړو باندې نوآوري وکړئ، نوي شیان جوړ کړئ، کریټیو واوسئ، نه خپل رامخته سئ. هر برخه کې چې کار کوئ په هغې کې فکر وکړئ. اوس مثلا ما ادبیات ویلي دي، ادبیات مې مسلک دی، فن مې دی، کار پکښې کوم، لیکنې پکښې کوم، مګر زه ډېر سخت علاقمند یم چې ډېر ژر یو فارم شروع کړم، د غواو فارم ولرم، د پسونو فارم ولرم. ډېره غټه مځکه خدای موږ ته راکړې ده په افغانستان کې. تاسې متوجه اوسئ چې حکومتونه مملکتونه نه کنټرولوي، بلکې خصوصي سکتور مملکتونه کنټرولوي. حتی حکومتونه خصوصي سکتور ټاکي. زموږ یو ډېر غټ مشکل جدي په دې 50 کاله په دې 100 کاله کې دا و چې ټول تمرکز مو پر حکومتونو باندې دی. دا اشتباه ده. راځئ پر مملکتونو باندې کار وکړو. راځئ خپل تجارتونه شروع کړئ. تاسو باید تجارت پیسې غواړئ. ډېر کله په تجارت پیسې نه غواړي، فکر غواړي. شاړې مځکې پرتې دي، اوبه پر راسپرې کړئ، ټیټ کښت پر وکړئ. 100 رقمه کاروبارونه شته په دا کلو، په دا کوڅو، په دا بانډو کې. خصوصي سکتور د نړۍ تر ټولو بهترینه سکتور دی. ښه پیسې پکښې پیدا کېږي، ښه ژوند پکښې پیدا کېږي. یو ډېره عامه اصطلاح چې زه اکثر په دې خارج کې وینم، د نړۍ په ټولو ځایونو کې ګرځېدلی یم، هغه دا ده چې وایي زده کړه به تا ته وظیفه درکړي، مګر پیسې به تا ته زده کړي خلک په لاس درکړي چې وظیفې ورکړي. نو اوس ته راولاړ سئ، تشویش مه کوئ، مه وارخطا کېږئ. حکومت نه، دا د حکومت وظیفه نه، دا د موسسې وظیفه نه، دا پیسې په دغه نه ګټلې. وروره تجارت مو په مخ کې دی، مالداري مې په مخ کې ده، زراعت مو په مخ کې دی. 1000 لارې موږ لرو. ستاسې د یو سړي په کار په شروع کېدو به 1000 نور کار در سره وکړي. نو زه خپله چې خالي وخت پیدا کړم، قرار دغه راواخلم، په کارو پسې ګرځم. دا دسکلې مې راته پرتې دي، بس ګرځم چې یو ځای یو کار پیدا کړم، جوړ یې کړم. وطنونه په حکومتونو نه جوړېږي، په ملتونو جوړېږي. ملت چې مملکت منځته راځي، مملکت حرکت کوي چې حکومت هم منځته راوړي، هم یې د منځه وړي. نو تشویش به نه کوئ. کارونه بیخي ډېر دي. دا اوس مې ولیدله چې هغه څو ځوانانو اصلحي صاحب دکان خلاص کړی دی، و حکومت سره سوپ خرڅوي. یاره که زما وس اوس په دغه کندهار کې د فتن د ډېرو دغسې دغو اړتیا شته. مثلا د یو ښه کاپي شاپ اړتیا شته چې یوازې علمي کاپي شاپ یې، معنا هلته کتابخانه هم وي، کتابونه پراته وي. نو مایوسۍ به نه کوئ. 1000 لارې دي، 1000 کیسې دي. حکومت څه شي دی؟ نن ستا دی، سبا د بل چا دی، بل سبا د بل چا دی. خپل ځان ته پاچاهي جوړه کړي، خپل ځان راپورته کړي، او دا خلکو ته مه منتظر کېږئ. او دا تشویش مه کوئ چې زه به کاروبار شروع کړم، پیسې به د کمه شي. کاروبار خپله پیسې زېږوي. کاروبار خپله پیسې د ځان سره راوړي. کاروبار دی خپله پیسې. او کاروبار حتمي نه دی چې ته په یو میلیونر سي، په یو پلاس دغه خلاص کې بانکونه جسي وکړي، کشف پشت سي. حساب د 0 څخه شروع کېږي، 1 2 3 4 تر لا یتناهي پورې ځي. نو امیدونه به نه وژنئ، زده کړې به کوئ، او کارونه به خپل کوئ. راولاړ سئ، سره کښېنئ، خپل علاقمندي پیدا کړئ. په څه شي کې علاقمند یاست په هغه برخه کې کار وکړئ. دکانداري مو شوق، زه د پلار د نیکه دکاندار یم، زما ور نیکه دکاندار و. زه هېڅ نه شرمېږم، ما ته خورا خوند راکوي. ورور ما استادي هم کړې ده پوهنتون، ما جوالګري هم کړې ده، ما پوجي هم کړې ده. زه هر کار کوم. ولې کار د شرم باعث نه دی. دکانداري دا زه د اصلحي صاحبو دغه ته مبارکي ورکوم چې والله شاباس تر دا غټ کار. دا اوس موږ په کندهار کې ټیټو نانوایانو ته اړتیا لرو، د یخي فابریکو ته اړتیا لرو،
کندهار کې ښه غټ کتابفروشانو ته اړتیا لرو، ښه کاپي شاپ ته اړتیا لرو، رقم په رقم سرهاو رقم شان دي، نور اړتیا ورته لرو. نو زموږ غټه بدبختي د ځوانانو دا ده چې ټول فکر کوي باید په حکومت کې یو ښه وظیفه کې یو ښه معاش پیدا کړي. معاش دونه دوام نه کوي، نه تا هغه خپلو خوبونو خیالونو ته رسوي. زما د سهار د چای وخت هم دی، مې تس ته درکوي. زه وینم ځوانان ډېر مایوسه دي. سرک صاحب زنده باد، د صبح لیړۍ شروع کړه، ژر یې دکان که. صلحي صاحب یوه مغازه چې خلاصه کړه، ژر یې 3 و 4 که، پسې آنلاین یې که، پسې د 24 ساعته یې که. ورور د خدای تر ابده مخلوق دی. افغانستان غټه مځکه ده، غټه جغرافیه ده. کابل کې بزنسونه جو کاروبارونه دي، په ننګرهار کې بزنسونه او کاروبارونه دي. یوازې ننګرهار کې وروره څونه اوبه دي، څونه استفاده کېږي په دې کونړونو کې، څونه اوبه دي، څونه استفاده کېږي. خپل برق تولید کړي شخصي، په دغه د کونړ پر سیند باندې شخصي برق تولیدولی شي، په خلکو برق خرڅ کړي. خپل میټورک شهر دی، خپله د برق تولید کړي، په خلکو یې خرڅ کړي. حکومت ته هیڅ نشي ویلی. د افغانستان په قانون کې خبره ده، د باد څخه برق تولید کړي، خرڅ یې کړي، خپل تولیدات وکړي، خپل کشفیات وکړي. اینو مینه د خدای، اینو مینه د زر کاروبار پکښې کېږي. د ننګرهار د سید جمال الدین افغان دغه د مینه د زر لکه دغه پکښې کېږي، نوي اختراعات پکښې کېږي. د ننګرهار مځکې، د مزارې مځکې، د پنجشیر سیند دی، ټویټ دغه پر جوړېږي. د اوبو د برق د تولید دغه پر جوړېږي. د اوبو فابریکه خیر دی، اوبو فلټرونه وروره 2000 بزنس دی. دا بزنس داسې نه دی چې معنا بس دا یو سرکل دی د څرخې، چې ته یو بزنس شروع کړې 3 نور در سره مشکل، 3 نور شروع شي 10 نورو سره مشکل. تشویش به نه کوئ وروره، او ما به پر حکومتونو تمرکز کوئ. تمرکز مو پر خپل خصوصي سکتور وکړئ او راپورته سئ. واخلي تاجرانو چیرې یاست، ورکړئ دا ځوانانو ته دغه ورکړئ، پیسې په مضاربت ورکړئ، په بله لارې ورکړئ چې پیسې مو دغسې څه پیسې په دغه کې ایښي چې په تجریانو، په صرافیانو، په بانکونو کې راووځي. بزنسونه وکړئ، راووځي، خصوصي سکتور غښتلی کړئ، تر څو پر حکومتونو باندې موږ تمرکز وي. حکومتونه به نړېږي، بیا به موږ سره نړېږي. حکومت به نړېږي، ملت به هم نړېږي. راولاړ شئ، دغه شان خصوصي سکتور ته واړوئ، ودرېږئ، کار وکړئ. نو خبرې ډېرې دي، بنډارونه به کرار کوو، مایوسۍ به نه کوئ د خیره سره. صلحي صاحب او ځیرک صاحب زنده باد. نور ځوانانو ته سترګې په لار یم چې د خیره نور نوي شان راووځي. دا اوس موږ په افغانستان کې یو ښه ماډرنه مستري خانه نه لرو چې رنګمال و، مستري و، ګرده شان په یو ځای کې خلاص کې غټ نوي ورکشاپونه لوکس، تر څو به دا کوچني مستري خانو کې یاست، په کوچني دوکانونو کې دا نه کوي را ماډرن سي، نه کوي را ښه سي، یا چا پسې نه کوي راپورته سي. سلامت اوسئ، ښه ورځ ولرئ، ښه وخت ولرئ.